عزیزانو یو داسې روز او داسې تکلیف را روان دی چې د هغې ساعت نه او د هغې سختۍ نه الله بار بار تاسو مونږ یری. په دې آیات کریمه کې الله فرمایل چې اے ټولو خلقو که ایمان هم راوړی دی او که ایمان هم نه دی راوړی، د عربو اوسېدونکي یې که دا جمع اوسېدونکي، بیا مالدار یې که غریبان یې، د مخ د ځمکې باندې چې څومره اوسېدونکي خلق یې او بیا انسانان یې، نو الله فرمایل چې هغه روز نه ویریږي، د کومه ورځې د سختۍ زلزله چې ډېر یو لوی د هیبت او د مصیبت او د تکلیف نه ډک وخت او سقط. رب لا یزال کله فرمایي چې د سبانه روز نه ویریږي، کله فرمایي چې د هغه روز ویریږي چې یو بد یو نه منډه وهي، بل بد بل نه منډه وهي، زوی بد پلار په کار ناراضي، پلار بد زوی په کار ناراضي، خزه بد خاون په کار ناراضي، خاون بد خزه په کار ناراضي، مور بد لور نه منډه وهي او مور بد زوی نه منډه وهي او زامن بد میاندو نه. پیغمبر علیہ السلام تبلزه فرمایي چې قابل یاداش هغه وخت دی کم وخت او کم تکلیف کې چې د ازمکه وجړقېږي پجړقېدلو سختو، دغه سختی به د قیامت شپېلې سره راځي. رب کریم به امر وکړي چې اسرافیل علیہ السلام بیدار شاه، حضرت اسرافیل علیہ السلام به بیدار شي اور رب کریم تبا فرمائی چی یا اللہ ستاکم حکم امر د حاضر ملبئی. رب لا یزال با فرمائی چی اسرافیل علیہ السلام زد مخدز مکے مخلوق نہ مرو رے ماں، بیا پا مخلوق کے دا انسان نہ مرو رے ماں، نخو اغا شنلشتا پا مقدس مکا چه ما یاد کی، نا اغا جبشتا چه زبان نام واخلی، نا اغا سترگشتا چه ما طرف تا اگوری، نا اغا زمنشتا چه ما پا توجہ کراولی. اسرافیل علیہ السلام زنن پا غضب و غصہ ما بولے پھسپیلے لپکے ورکا چی اسمان لاندے گزار شی، زمکا ختم شی، اوستور گزار شی، زت خپلنور اخلما پلسپو میں ختم ہوما، دا اسمان ستوری ختم ہوما، جنو انسان ختم ہوما، ملک و پیریان ختم ہوما. اسرافیل علیہ السلام بیدار شاہ او شپیلے لدی پکے ورکا. حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلے لپکے ورکئی، دواڑو جانو سردار فرمائی چدا نفخ اولادا سمال چے اسرافیل علیہ السلام پہلے لپکے ورکی، ددغش پہلے سربی عظیم زلزل راشی. اللہ ددغ زلزلین منگ یری چه اے زما بندگانو دا قیامت دا سخت نزانو ساتے، دا قیامت تکلیف نہ اویرے گئے، دا سخت نہ اویرے گئے. اللہ فرمائی یو عظیم طوفان براشی. سمالی اسرافیل علیہ السلام پش پہلے خلقی دی او کل پشن قائم کی پہلے لپکے ورکی، یو عظیم توپان براشی. اگا توپان سرب زلزل راشی. ددوارو جانو سردار فرمائی وَيَكُونُ ذَلِكَ 40 سنہ، دغش پہلے سربا پورا سلویخ کالا یو عظیم زلزلوی. دا سے عظیم زلزل براشی چه د شغرب نه مغرب پورې با زمکه یو شان اجړقېږي او د جنوب نه شمال پورې غرونه بروان شي اندازې تکلیف نه او د قیامت د سختۍ د وجه دا لوړ لوړ غرونه با زره زره شي او لمبه لمبه بشي او لوګي به بر روان سمال چې لوګي بر ته روان شي داسې بخکاری لکه ډنډت کړي وړه چې پاوا روان ای د دوړو جانو سردار تعالی فرمایل محبوبا اگر وزدن ایرنشی
پدغ ورځ به داسې سختی راشي دا لوړ غرونه به د الله د یرنا د قیامت د سخت د وجه زره زره شي او بیا به ریزه شي او په هوا به د الله د یر روان شي زمکه به لکه د بیړۍ په شان روانه شي له شغرب نه مغربه پورې به زنګېږي او د جنوب نه شماله پورې بټاله وهي اسمان کې بچ دا زلزلې سختی را لاړ شي او د اسمان مخلوق خبر شي رب کریم ته بخواسو کی چې یا الله یو طرف ته د شپېلې خطرناک आवाज دی بل ډډ د پزمک زلزلہ دا او ان تر دې پوره چې هغه غټ غټ غرونا پهلوان غرونا سنگین غرونا هغه سخت غرونا خود شپېلې د یار ناراضه رضا او لکه د لوګي غونډه پاواشو اور رب کریم وہ فرمائے کہ اے دا آسمان سیدن کو دا خو پزمکا تکلیف دے دا دا قیامت سخت دا قیامت مصیبت دے دا اغید یرنا زد مخلوق نہ خپیما انسان نہ خپیما زما وحدانیت پرے خودو زما عبادت پرے خود او زما ریاضت پرے خو زما اطاعت پرے خو ماتا مشکل کوشان وئی غیر پس گرزی ماتا حجت روان وئی نور پس گرزی ماتا رازق نوئی دا نور نتمکی ماتے نخپل ازمکا ختمکا او دا یر نغرنم تاواشو اور رب کریم چی کلپ غسک راشی لشپیل آواز با اسمان ترسی اسمان کے بستوری خبر شی چی اللہ ناراض دے او دا قیامت سخت راولی ستوری بدا خبگان نتور شی او پتورو کے بم غوغاراشی دغ مزیدار ستوری چنن روخان دی تو ما ترنا کئی اسمان پہ چراغان دے اسمان پہ خستو ودان دے داغی پہ ہدایات او داغی پہ کومک امداد انسان تلوی فیدہ حاصلی گی دغ مزیدار ستوری با دا قیامت دا سختین تکتور شی یا اللہ سمرب تور شی اللہ وی غوغا بپراشی قیامت بپراشی او د خفگان نبد یو بل سر جنگیگی حتی کہ چھ زر زر بشی ریز ریز بشی او کسکر بشی دا اللہ دا یرنا او دا قیامت تکلیف او سخت دا لاسا بلان دی را گزار شی دمرلوی تکلیف دی مسلمان اللہ وی دا دغ سخت نزانو ساتا دغ سخت دا پارا دا نجات سالمان جوڑ کا دا نجات عمل روڑا او دا فلاح او دا کامیاب عمل جوڑ کا مال راشا سوخت چی اسمان کے قمر او دا مزیدار اسپو میں خبر شی اللہ بوئی زمروریم دا مخلوق نہ خپیم دا مزیدار اسپو میبا دا قیامت دا سخت دا وجہ تکتورشی اولام دے بغزار دا مزیدار نورچ گورے دا بتکتورشی او دا اللہ دا یرن برا غزار شی سمالی چے دا اسمان ستورم ختم شی قمرم ختم شی نورم ختم شی دغه وخت په پزمکه بیام زلزلوي داسې زلزله به چې یو عظیم طوفان براشي هغه طوفان به ډېر تریخ لوګي وي هغه تریخ لوګي به لمبه د اوري دنیا به منډې وهي څوک په شغرب ته منډه وهي څوک به مغرب ته منډه وهي څوک به جنوب ته منډه وهي څوک به شمال ته منډه وهي خو د خلاصي درک به نه وي او د یارې نه به ځمکې ته ګزار شي دنیا به داسې لوړې پرته وي لکه څنګه چې پتنګانو سوځي او د شمع په خوا کې دغه سے ذرا ذرا پراتی رب کریم فرمائی یوم یکون الناس کالفراش
دا اغه سخت روز نه ویریږي دا اغه قیامت سخت نه ویریږي چې دا ټول انسانان با الله تفکه لکه د سوزه دل پتنګانو پراتوي یو طرف نه بم جړاوي خود جڑا د فریاد اور دو والا بمروری اللہ وی اسرا تو اجاڑا اسرا نہ اغواڑا اسرا تا فریادو کا اسرا نے امداد اغواڑا دوارو جانو سردار آقا نامدار تو وی کہ اسے مرور کما نو بیا بت زمرورم عام تر دې چې دنیا با پزمکه پرتی الله با پاسمان زلزل راولي او د قیامت د سخته د وجنبا دا مزیدار اسمان را گزار شي دا نه چې غني یو اسمان تر دو اسمانونو بزلزل او تکلیفي اسمانونه بلاند گزار شي اوزم کے لبراشی اللہ با فرمائے چه دا لوڑ اسمان چه گورے دا ټول بختم کما او دغشان لاہوت بختم کم ملکوت بختم کم جبروت بختم کم دنا بختم کم فتد اللہ بختم کم قاب قوسین بختم کم جنو بشر بختم کم شجر و بر بختم کما رب کریم فرمائی دا دغ سخت نظام بچ کے او دا فلاح سامان و اسباب جوڑ کے نبی کریم رب کریم فرمائی محبوبہ دا سے تکلیف را روان دے دا سے مصیبت در روان دے چه اغا روز لره ندا دا سی نزده دا لکه چه سبانه روز دا نزده دا اے محبوبا پا دغا روز بانده با دا سی تکلیف راشی چه زبور سر دا پیریان او فرشتے بم طول امڑے کما سلویخ کالا بدش پیلے آواز روانی او دش پہلے اثر بزلزلی د قیامت عظیم سخت بئی عظیم تکلیف بئی چه تمام جہان بفناشی یو ذات بد رب لا یزال پاتشی دا خود نفخ اولا خبروا رب کریم بمیکائیل وفات عزرائیل وفات جبریل امین وفات او اسرافیل علیہ السلام بم وفات کی اور رب کریم اسرافیل تو فرمائش پہلے پا عرش باندھ کے دا ننستا دا وفات و دا مرگ نمبر راغلو تمام فرشتگان بم وفات سی عام تر دے پورے چا عرش عظیم کو فرشتو نیولے دے اگا فرشتے بم تمام وفات سی اور رب کریم بدا قدرت اللہ سو آخلی او عرش عظیم تب اعلان دکی فخپل کمال او جمال او پا جلال او لویے دا خدای پا حکم باندے با عرش عظیم ولاڑی او تمام جہان با پناہی چار چا پیر بسلویخ کال خاموشی جوڑشی دا یو آواز برازی چا اغبا دا اللہ دنوی دا چار چا پیر نبا دا یو اللہ خبری دا یو اللہ نمبوی نور با تمام کائنات موجودات و مخلوقات دا با تمام دا قیامت دا سخت نفناشی رب کریم بو فرمائی چھے اے عرش باران وروا خدا سے باران وروا زنن پا قہر و غصیبا زمکا مم ختم کرا غرونا مم ختم کرل اسمانونا مم ختم کرل اسمان تا چه گوری لگی بی دا بدا اللہ دا یرنا تریخ لگی شی دا اللہ دا یرنا بصر لمبا جوڑ شی دا اللہ دا یرنا با پہبت راشی او تمام کائنات چه تکلیف اوین نزمکا باندے بمدا سے حیبت چه اغا بم زر زر و تکتور دا اللہ دا یری او دا قیامت دا سختین بتکتوروی رب لا یزال بحکم کی چه اے عرش دا سے باران اووروا چه داغی وڑو کے ساس کے دا کوہی تور غرنلویوی خو چه کل باران را روان رب کریم بو فرمائی چه پورا دا سلویخ تو روزو پا مقدار با باران وری یو ساس کے بیڈیر لیوی
وړو کې ساس کې بد احد دغه عمره د کوه تور دغه عمره چې هغه باران را روان شي او د اسمان اندازې لرو رسی اسمان خو به د قیامت د سختۍ وجنا او د تکلیف او هیبتنا هغه به لوخړې شي وي هغه لوخړې به ګرمې وي هغه باران به پکې په لمبو او په تودوالي ګرم شي ان تر دې چې داسې به جوړ شي لکه سلیخنک په شکل دا لوی تار کوونکې د جولې بزمکې تراشي او چې کله زمکې لراشي الله به فرمایي هغه پورې به باران ورېږي چې د ټولې زمکې د پاسه شغرب نه مغرب جنوب نه شمال پورې یو شان 12 غزه اوبه روانې شي لورو جوړ به وار شي سم او غرب اوار شي د شغرب نه مغرب پورې به سوک نخکاری یو میدان به جوړ شي او تمام مخلوق به په زلزله کې لاندې ځمکې ته ننوتي الله به او فرمایي چې ازمکې هغې پورې اجړه کېږه چې دا بندګان زره د دواړو جانو سردار فرمان دی چې دومره لوی تکلیف براشي مصیبت براشي یو طرف ته به لوګوي بل طرف ته بتندوي دومره تنده براشي چې د خوارانو پس ګلمو او په ګېډو دننه به یو عظیم اور بلیږي او توبه پې راځي لیکن د جړا د اورېدو رب کریم فرمایي دا هغه ورځ نه ده دا هغه وخت نه ده نن داسې تکلیف او سختی ده چې الله وایي زه په قهر او په غصه یم نن به تمامو خلقو نه تپوس کوما سمالی چې د دواړو جانو سردار د قیامت بیان کو حضرت خدای پروان دے ناس دے او دسترگو نے اوخ کے اوبے دے بیبیان پا جڑاوے صحابہ کرام پا جڑاو او دغا تکلیف نورتا یا راتلا یا اللہ منتم دا قیامت تکلیف نہ مان راکا او دغیر نمسترگو لے اوخ کے راوالا روان دی مزل کئی لیلوے میدانو نرازی او میدانو نہ پار کیگی ریگو نہ رازی بیالوگی رازی دا اور لمبے رازی گرد و غبار رازی آن تر دی چھ میدان دا قیامت ترسی او دا محشر میدان تا حاضریگی اور رب کریم بہو فرمائی چھ اے جہنم بیدار شاہ ننظم پا قہر ما او تم پا قہر شاہ میزان در لے گما اس بزر بلا ازال فرمال زبد دی ٹولو نتپوس کو ما زما وحدانیت چان دے منو دے دا پیغمبر رسالت میں ندے منو دے ولایت و نیابت سے ندے منو دے زدر روان اندر زما جہنم تم پا قہر و غصہ شاہ دوالو جانو سردار تا اللہ فرمائل دوزخ برا حاضر کی او د خیډړې عرش مقابله کې بکیدی اغل تباغ جنت ادرئی او گسډړې تبا دوزخ ادرئی مخ کې به میزان ولاړی رب کریم به او فرمای چې ما یلوق بشانه زبدر زما خودمره په حسین چې تمام عالم د یاره د لاسا سرنګون پروت دی او پچو جاړي د اوخ کو په زید سترګو نوین روان دي خدا میدان قیامت مت منز کے دا انبیاءم جڑا دا دا اولیاءم جڑا دا دا گناہگارم جڑا دا او دا سیاکارو دا پرہزگارم جڑا دا دمرلوی تکلیف دی چھ تمام دنیا حیران دا او جہنم دمر پا غصرے چھ آوازو نکی دا تکلیف دا وجنا دا سخت دا وجنا جہنم دمر پا غصرے اللہ وی قریب دا چھ دا دوزخ پل دیوالو نا اوشلی او پا گناہگارو پس را روان شی تمام گناہگاران با پسل گو جاڑی
پزرگونو کلونو باندې بوجاړي او د قیامت میدان کې بالوړي پروزي بیا به پزرگونو کلونو جاړي سرنګونه به پراتی وي وای باندې په ولاړه باندې پجړه کار کیږي نه پناسته پجړه کار کیږي او نه پبلاسته پجړه کار کیږي یا الله مونږ لراشا او حساب کتاب را سره شروع کا مونږ باندې د قیامت سختی بر پیدا او اللہ منصر حساب لراشا یواز بواز کون کیوں کی چلاڑ شے دنیا کے دچا تابیدار ہوئے دچا بچی ہوئے او دچا پلار روان وے نن اغخپل مشران راولے او اللہ تا اجاڑے اللہ لے وسیلہ کے چھ دغ وسیلہ اللہ تا ارسی نو اللہ بے حساب کتاب لراشے د قیامت پورز باندې بل وسیله نشتا تمام با آدم علیہ السلام ته روان شي چې یا پروردگارا زمونږ آدم علیہ السلام پلار دے او آدم علیہ السلام ستا نبی او ستا رسول دے اے اللہ دغه وسیله ګورو دربن لغڑ بپ میدان پسرز مکروان شی آن تردے پورے چھ حضرت آدم علیہ السلام تب حاضر آدم علیہ السلام برنگ مبارک زیڑوی او دیر نبر پیگی دا قیامت سختی بوی او چھ دا گوری نو آدم علیہ السلام بم دیر نجاڑی تمام مخلوق بورتناس دی او منت او زاری بکی چھ آدم علیہ السلام تزمونگ پلارے مونگستا اولادیو نن اللہ تو آیا چھ مونگ سر حساب کتابو کی مونگ دا قیامت میدان کے پا جڑام ستڑی شو پا غوغام ستڑی شو پا واویلام ستڑی شو نسم لاستی شو قیامت مکا سخت سردا نو ادری دی شو نور گرم دے پا یو چلم کار نکی گی آدم علیہ السلام راشا او اللہ تا اجاڑا چھے اے اللہ زما بچو سر حساب لراش آدم علیہ السلام بیو طرف تا پسجد پروزی پجڑا بشی چھے اے بچو نند قیامت دیر لوی سخت دا اللہ دیر پا غصدے زا اللہ تا نشم مخامخ کے دے زدا اللہ نیرے گما بدن تا میں اگورے چھے پس پی نگی رباندے پس ضعیف عمر باندے ضرب لا یزال پا نبوت کے ورکڑم پر رسالت کے او بیام دا اللہ نیرے گما اے بچو اللہ تڑوان کے دے نشما بچی باورتا ہوئی چی زمونگ لار کم ادا چتا نمون بے نوالار شو آخر پلارو میں دخپل جولے لاند زہرا کا پخپل لمن کے زہرا کا او دخپل سایو سوری لاند مدروا آدم علیہ السلام ورطبوی زیرے گما تاسو نوح علیہ السلام للار شک آدم علیہ السلام وسیلہ بمت ختم شی او پواویلا برا روان شی آن تردے پورے یو بپا یو ورغرزیگی بل بپا بل ورغرزیگی اتل الزرقام بی او پا جڑا پواویلا برا روان شی چڈیر مزل کی نو دنوح نبی اللہ مقام لبراشی خوچ نوح نبی اللہ اگور میدان کے نو اغب پسجد پروتی او داواز بکی چھ نفسی 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 یا اللہ زدر نیرے گما او زمان نفس دا اورو دا قیامت سخت نپامان کا نوح علیہ السلام بسر پورتگی علم بورتا پجڑاشی کول بپا غوغاشی او دا بورتا جڑا کی وی چھ تزمونگا نبی تزمونگا ولی تزمونگا پلارے دا اللہ رسول او دا اللہ نبی راشد اللہ در کے اجاڑا چھ اللہ مونگ دا قیامت سختی ختم کی او آسانی را باندے راش
आदम अलैहिस्सलाम न बरुस्त नूह अलैहिस्सलाम पजड़ाशी वर्तब मिनत जार शुरू की चजद अल्लाह न यरेगमा नंदा रोज सख्तरा मैदान सखदे ओ अल्लाह नन पगुसदे नंदा अल्लाह मखे तसो कुदरे दे निशी जवर्त ले नशबा अल्लाह न यरेगम जमा बदन तो गोरे शद बदन द पास में द काफिरो द काणु गुजारू नदी जख्मु नदी औ बियाम द अल्लाह न यरेगमा नंदस क़यामत सख्ते न पमा बांधे मुखलदा तमाम बवर्त पजड़ाशी जमुता न लाश बेनवा नो बल वसीला बम कमवी नूह नबीउल्लाह वर्त पजड़ा के वही शाल लाश है औ द इब्राहिम खलीलुल्लाह लमन रौनिस है आगद अल्लाह पर रज़ा कुर्बान का खाना काबे जोड़ का जाने और तो उगरदोलो अल्लाह ने दे मरोर करे मालूम दादा शे आगज मुन्नवर पैगंबर औ वर नबी औ वर रसूल ने तासुदा जोले ललाश है ब्याम बेनवाद दग दरबार नबरा रवानशी द क़यामत पसर डगबराजी माजग बसर के जोश वही पस्तर गो बांधे बमाजगरा रवान वगुनो के माजगरा वरवान पसपेगमो के माजगरा रवान औ पदक जड़ो तकलीफ के बरा रवानी आंच इब्राहिम खलीलुल्लाह तबराशी खलीलुल्लाह तब चार चापीरा पजड़ाही औदा बवर्ते चैद अल्लाह खलीला मुंगा खुडेर गुनाहगार डेर सियाकारियो औ अल्लाह नंद क़यामत पसख्ते के गिर कड़ियो अल्लाह तो उजाड़ो अल्लाह न उगवाड़ा चे द क़यामत सख्ती पर मुंगा सार नशे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बमोइज़द अल्लाह न यरेगम नन सिंगारो सख्तरा दासे अल्लाह गुस्सा सख्तरा ज अल्लाह तड़वान दिखे दे नशबा तासुलाश है औ द हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लमन तजानु रसवे हाईगी चास तासु इमदाद की कि आगे मूसा अलैहिस्सलाम लराशी दागी नमम बेनवा आगा बवर्तन कार की कि ईसा रूहुल्लाह ललाश है ईसा रूहुल्लाह बमन कार की औ तमाम अंबिया बजर गौ की द्वाड़ू जानू सरदार न लो यो वसीला बलनिश्ता राजे चे टोल द्वाड़ू जानू सरदार तो जाड़ो तमाम द्वाड़ू जानू सरदार पमिटन की याद की चे दगा महबूब लजू पद अल्लाह मयंदे अल्लाह द तमाम जहान सरद उम्र मीनन कई लका मुहम्मद रसूलुल्लाह सरज मीन कई रब्बे करीम फरमाई चक जहान मा यादई जब मुहम्मद रसूलुल्लाह यादो का कायनात पमा मयंदे खो अल्लाह वइज प मुहम्मद मुस्तफा मयने मा का कायनात नमाज कर कई खो अल्लाह वइज बद रसूलुल्लाह जिक्र को का तमाम मखलूक मा पुखला कई हो अल्लाह कसम से जब मुहम्मद रसूलुल्लाह पुखला को तमाम आलम दरा रवानशी यौ लक सलीरी जरा वसीले बखतमिशी यौ वसीलो मगदच मुहम्मद रसूलुल्लाह दे द रसूलुल्लाह जोले द रहमत लबरा रवानशी अलम नरा रवान दी पजड़ाओ पे रियाद के रवान खुश द्वाड़ू जानू सरदार गोरी न अगबा अल्लाह तपसद प्रूथी औ आवाज बदा कची या अल्लाह दवल्ला जुल्फ में दर तद क़यामत पसख मैदान के गुरजूली दी और दुहा मख में दर तपसद बांधे लगोले ए अल्लाह अल बदरता सरपुर तकोमो मखजबीन बदरता वांदे को चतर सोद मा सरवादनी करे जमाओ मत या अल्लाह द क़यामत सख्त है के घेर दे या अल्लाह जमाओ मत न पारा राशव हिसाब किताब का और उम्मत बांधे में द क़यामत सख्त आसान का
और रब करीम फरमाई महबूबा द क़यामत सर डागदा सुर मैदान ने औ द हशर प मैदान माता पसजदा प्रोते महबूबा सर पोर तका दे कौम ल तसली वर्का शे अल्लाह पसे जबा औ जबा अल्लाह तासुल हिसाब किताब तरा वलमा दुआओ जानो सरदार तबल्लो फरमाई सर मुबारक पोर तका महबूब अलैहिस्सलाम बसर पोर तकी अल्लाह बो फरमाई सवाड़े या अल्लाह तानो मत वाड़मा द क़यामत सख्ती दरना आसान वाड़मा समालिच कौनैन सरदार ता अल्लाह ओ फरमाई चिस्ताओ दवद्दुहा मुख्त खातिर दर रवाने माहा दुहा मखके कमी शुंडे मुबारक दी ए महबूब दग शुंडू च मात हुए ए महबूब दर रवाने खुमात मकाम महमूद लराशा काफिरान चुगूरी फौरी बपजराशी चिया अल्लाह मुंग सुम्र बदजनावरू मुंग सुम्र दजान दुश्मनान चस्ता नबी न मनाओ दो स्ताद नबी खबरम न मनाओ दा स्ता नबी पकान विश्तो पगटुम संसार अल्लाह मुंग सुम्र बदबख्तान यो दास्ता नबी पर हक पैगंबरोस्ता नबी या अल्लाह तो पद सुम्र मैंने खुमुंग दजान दुश्मनान उचित दे नबी ताबेदार नो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बद मकाम महमूद पर सफर रवान शे आंच सलोरम आसमान तबलाशे अगर सलोरम आसमान के बपसजदा प्रूजी और रब करीम बवर्तद कुदरत लास रोची महबूबा माता सजदा मंजूर अदा स्टाटोले सजदे मंजूर दे महबूब अलैहिस्सलाम ज़बा दर सरवादड़ा अल्लाशा औदम हशर मैदान ता खब खुशखबरी औसा चे अल्लाह रा रवान दे खुद क़यामत सख्ती वर्ता उआए चा ज़मा मनाओ दी ज़मा दा अल्लाह खबर मनाओ दी द सहाबो कदम बाने कदम खी अल्लाह बदग तकलीफ और सख्ती पागी आसान की नबी अलैहिस्सलाम चिराजी पैदा अत्र बारान द नूर बारान द सुरूर बारान और द फरिश्तों पर जुलूस के मैदान तराशे द क़यामत पर मैदान के चुमरा अलम वाला अगीब खुशाल शे चदग परवरदिगार अलम जोड़ रागलो उस बमुंसर हिसाब किताब शुरू वचकल अज़्म के लराशी अब जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम द क़यामत मैदान के च आका हाजिर शे दवल्लैल दिल पे बपशा वाड़ी वद्दुहा रुखसार बकार की औदाब ओ फरमाई च ऐद महशर तो गुराशई ननबा अल्लाह माल कौसर कई पता सुबद कौसर शराब शबा रब करीम फरमाई दावल आसमान परिश्तो लारिश है द क़यामत मैदान के सब जोड़ के द द्वैम आसमान परिश्ते आंची दो आसमानों में परिश्ते बराशे या बा अल्लाह हुक्म की अर्शता तो परिश्ते लांदिश है औ ज़मा अर्द क़यामत मैदान लियो सैर द अर्श अज़ीम हामिलीन अर्श कया अल्लाह तज़मके लवल द अर्श मैदान लजे अल्लाह व ज़मा महबूब रागलो ज़दा महबूब अलैहिस्सलाम खबर मनम माता ग्रांदे ज़दा गो मत लज़म च द क़यामत सख्ती पे बांधे आसाना कमा दगद च द्वाड़ो जानो सरदार पजड़ा बा अल्लाह राशी औ तमाम अलम बवर्ता पजड़ाशी चार से अजीम पजमक की खवरीशी नुगा से डरे तब दोज़ख रानिज़ दीशी औखी डरे तब जन्नत मखे तब मीजान तल उलगेगी अल्लाह बो फरमाई शाल के राश है नंदा सरईसा बो किताब को माँ रब करीम फरमाई ऐद दुनिया शाहानु ऐद दुनिया बादशाहानु राशई
تاسو بویز بادشاہ ما بل بویز شہید شہ ما بل بویز واقدار و مالک ما خدا را تو ہے چدنا روز مالک سو لمن الملک اليوم وائے دنا روز مالک او اختیار منصوب دے وائے تمام لمب پسیدہ سر نگون اللہ تپراتی او پجڑا بئی نبا شاہان سر پور تکئی نبا آسیان سر پور تکئی نبا شہنشاگانان سر پور تکئی نبا امیران سر پور تکئی دا اللہ پا مخی بطول پا دا قیامت پا سر ڈاگو پا سر لمب شوزمکا بپراتی او یو اللہ تب پچو چو جاڑی بیا رب کریم فرمائی لمن الملک اليوم سوک با نبی آواز کولی شے عزیزانو یو دا سے رز او دا سے تکلیف پر روان دے چھ دا آغی ساعت نو دا آغی سختینا اللہ بار بار تاسو منگئی رئی دے آیات کریمہ کی اللہ فرمائل چھ اے طول خلقو کہ ایمانم راوڑے دے کہ ایمانم نظر راوڑے دا عربو سیدن کی ہے کہ دا جمو سیدن کی بیا مالداری ہے کہ غریبان ہے دا مخدز مکے باندے چھ سمرو سیدن کی خلق ہے او بیان سانان ہے نو اللہ فرمائل چھ آغی روزی نہ اویرے گئے دکن روزی دا سختے زلزلے چھ دیر یولوے دا حیبت او دا مصیبت او دا تکلیف نہ ڈک وقت او سقط اور رب العزال کل فرمائی چھ دا سبانے روزی نہ اویرے گئے کل فرمائی چھ داغی روزو یری گیا چھ یو بد یو نہ منڈے وہی بل بد بل نہ منڈے وہی زی بد پلار پکار نرازی پلار بد زی پکار نرازی خز بد خاون پکار نرازی خاون بد خز پکار نرازی مور بد لور نہ منڈے وہی او مور بد زوی نہ منڈے وہی او زامن بد میاندو نہ پیغمبر علیہ السلام تبلز فرمائی کہ قابل یاداش اغا وقت دے کم وقت و کم تکلیف کی چھ دازم کا اجڑقی کی پجڑقی دلو سختو دغا سختی بد قیامت پہلے سر رازی اور رب کریم با امرو کی چھ اسرافیل علیہ السلام بیدار شام حضرت اسرافیل علیہ السلام بیدار شی اور رب کریم تب فرمائی چی یا اللہ ستاکم حکم امر دز حاضر ملبیک رب العزال با فرمائی چی اسرافیل علیہ السلام زد مخدز مکی مخلوق نہ مرا رے ماں بیا پا مخلوق کی دا انسان نہ مرا رے ماں نخو اغا شنلشتا پا مقدس مکا چه ما یاد کی نا اغا جبشتا چه زبان نام واخلی نا اغا سترگشتا چه ما طرف تا اگوری نا اغا زمنشتا چه ما پا توجہ کراولی اسرافیل علیہ السلام زنن پا غضب و غصہ ما بولے پھسپیلے لپکے ورکا چه آسمان لاندے گزار شی زمکا ختم شی اوستور گزار شی زتخ پنور اخلما پلس پو میں ختم ہوما دا آسمان ستوری ختم ہوما جن و انسان ختم ہوما ملک و پیریان ختم ہوما اسرافیل علیہ السلام بیدار شاہ اوش پیلے لدی پکے ورکا حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلے لپکے ورکئی دوارو جانو سردار فرمائی چدا نفخ اولادا سمال چه اسرافیل علیہ السلام پہلے لپکے ورکی ددغش پہلے سربی وعظیم زلزل راشی اللہ ددغ زلزلین منگ یری چه ایزما بندگانو دا قیامت دا سخت نزانو ساتے دا قیامت تکلیف نہ اویرے گئے دا سخت نہ اویرے گئے اللہ فرمائی یو عظیم طوفان براشی سمالی چسرافیل علیہ السلام پش پہلے خلقی دی
او کله پښونډه قائم کی پہلے لبوکے ورکی یو عظیم توپان براشی اغا توپان سر بزلزل راشی ددوالو جانو سردار فرمائی ویکون ذالک 40 سنہ دغش پہلے سربا پورا سلویخ کالا یو عظیم زلزلوی دا سے عظیم زلزل براشی چې د شغرب نه مغرب پورې با زمکه یو شان اجړقېږي او د جنوب نه شمال پورې غرونه بروان شي اندازې تکلیف نه او د قیامت د سختۍ د وجه دا لړ لړ غرونه با زره زره شي او لمبه لمبه بشي او لوګي به بر روان سمال چې لوګي برته روان شي داسې بخکاری لکه ډنډت کړي وړه چې پاوا روان ای د دوالو جانو سردار تعالی فرمایل محبوبا اگر وزدن ایرنشی پا دا غورز بدا سے سختی راشی دا لڑ لڑ غرونبا دا اللہ دا یرنا دا قیامت دا سخت دا وجہ زر زر شی او بیا برے زر زشی او پا اوا بدا اللہ دا یر روان شی زمکبل کد بیڑے پشان روان شی لشغرب نه مغرب پورے بزنگیگی او د جنوب نه شمال پورے بٹالے وہی اسمان کے بچے دا زلزلے سختی را لاړ شي او دا اسمان مخلوق خبر شي رب کریم تبخواسو کی چی یا اللہ یو طرف تا دش پیلے خطرناک آواز دے بلے ڈاڑے دا پزمک زلزل دا او آن تر دے پورے چی آغا غٹ غٹ غرونا پالوان غرونا سنگین غرونا آغا سخص غرونا خودش پیلے دیر رضا رضا او لکد لگی غند پاواشو اور رب کریم وہ فرمائے چھے اے دا آسمان سید ان کو دا خو پزم کا تکلیف دے دا قیامت سخت دا قیامت مصیبت دے دا اغید یرنا زد مخلوق نہ خپیما انسان نہ خپیما زما وحدانیت پرے خودو زما عبادت پرے خود او زما ریاضت پرے خو زما اطاعت پرے خو ماتا مشکل کوشان وئی غیر پس گرزی ماتا حجت روان وئی نور پس گرزی ماتا رازق نوئی دا نور نتمکئی ماتے نخپل ازمک ختم کا او دا یر نغرنم تاواشو اور رب کریم چی کلپ غسک راشی لشپیل آواز با اسمان ترسی اسمان کے بستوری خبر شی چی اللہ ناراض دے او دا قیامت سخت راولی ستوری بدا خبگان نتورشی او پتورو کے بم غوغاراشی دغ مزیدار ستوری چنن روخان دی تو ما ترنا کئی اسمان پہ چراغان دے اسمان پہ خستو ودان دے داغی پہ ہدایات او داغی پہ کومک امداد انسان تلوی فیدہ حاصلی گی دغ مزیدار ستوری با دا قیامت دا سختین تکتور شی یا اللہ سمر بطور شی اللہ وی غوغا بپراشی قیامت بپراشی او دا خفگان نبد یوم السر جنگیگی حتیٰ کہ چھ زر زر بشی ریز ریز بشی او کسکر بشی دا اللہ دا یرنا او دا قیامت تکلیف او سخت دا لاسا بلان درا گزار شی دمرلوی تکلیف دی مسلمان اللہ وی دغ سخت نزانو ساتا دغ سخت دا پارا دا نجات سالمان جوڑ کا دا نجات عمل روڑا او دا فلاح او دا کامیاب عمل جوڑ کا مال راشا سوخت چسمان کے قمر او دا مزیدار اسپوگ میں خبر شی
اللہ بوئی زمرورم دا مخلوق نہ خپیم دا مزیدار اسپو میبا دا قیامت دا سخت دا وجہ تکتورشی اولان دے بغزار دا مزیدار نورچ گورے دا بتکتورشی او دا اللہ دا یر نبرا غزار شی سمالی چه دا اسمان ستورم ختم شی قمرم ختم شی نورم ختم شی دغه وخت په پزمکه بیام زلزلوي داسې زلزله به چې یو عظیم طوفان براشي هغه طوفان به ډېر تریخ لوګي وي هغه تریخ لوګي به لمبه د اوري دنیا به منډې وهي څوک په شغرب ته منډه وهي دا به د الله د یرنا تریخ لوګي شي د الله د یرنا بصره لمبه جوړه شي د الله د یرنا به په هیبت راشي او تمام کائنات چې تکلیف وویني نو ځمکه باندې به هم داسې هیبت چې هغه به هم زره زره او تکه توره د الله د یرې او د قیامت د سختۍ نه به تکه توره وي رب لا یزال بحکم کی چه اے عرش داس باران اووروا چه داغی وڑو کے ساس کے دا کوہی تور غرم نلویوی خو چه کل باران را روان رب کریم بو فرمائی چه پورا دا سلویخت و روزو پا مقدار با باران وری یو ساس کے بیڈیر لویوی وڑو کے ساس کے بدو احد دا غرم را دا کوہی تور دا غرم را چه اغا باران را روان شی او دا اسمان اندازی لرو رسی اسمان خوب دا قیامت دا سخت وجنا او دا تکلیف و حیبتنا اغا بلو خڑی شیوی اغا لو خڑی بگرمی وی اغا باران بپک پلمبو او پتو دعالی گرم شی آنتر دے چه دا سے بجوشی لکس لخنک پشکل دا لوی تار کهون کے دا جول بزمک تراشی او چکل ازمک لراشی اللہ بو فرمائی آگے پورے بباران ورگے چه دا طول ازمک دا پاس شغرب نا مغرب جنوب نا شمال پورے یوشان دول از گز اوبروانی شی لو جور باوارشی سمو غرب آوارشی دا شغرب نا مغرب پورے با اسوک نخکاری یو میدان بجوشی او تمام مخلوق با پزلزلہ کے لاند ازمکی تننوتی اللہ با او فرمائی چھے ازمکی آگے پورے اجرکے گا چھے دا بندگان زر دوارو جانو سردار فرمان دے چھے دمرلوی تکلیف براشی مصیبت براشی یو طرف دا بلگوی بل طرف تا بتندوی دمرا تند براشی چه د خوارانو پس گلمو او پگیڑو دن نبا یو عظیم اور بلیگی او توبہ پیرازی لیکن د جڑا دورے دو رب کریم فرمائی دا اغا ورز ندا دا اغا وخ ندا نندا سے تکلیف و سختی دا چه اللہ ویز پا قہر و پا غسیما نن با تمام خلق نتپوس کو ما سمالی چه دوارو جانو سردار دا قیامت بیان کو حضرت خضر پروان دے ناس دے او دسترگو نے اوخ کے عبی دے بی بیان پجڑاوے صحابہ کرام پجڑاو او دغا تکلیف نورتا یر راتلا یا اللہ منتم دا قیامت تکلیف نامان راکا او دا دغیر نمسترگو لے اوخ کے راوالا روان دی مغلی کئی لیلوے میدانو نرازی او میدانو نا پار کیگی ریگو نا رازی بیالوگی رازی دا اور لمبی رازی گرد و غبار رازی آنتر دی چه میدان دا قیامت ترسی او دا محشر میدان تا حاضریگی رب کریم بو فرمائی چه اے جہنم بیدار شاہ
ننظم پا قہر ما او تم پا قہر شا میزان در لے گما اس بزر بلا ازال فرمال زبد دی ٹولو نتپوس کو ما زما وحدانیت چان دے منو دے دا پیغمبر رسالت میں ندے منو دے ولایت و نیابت سے ندے منو دے زدر روان اندر زما جہنم تم پا قہر و غصشا دوالو جانو سردار تاللو فرمال دوزخ برا حاضر کی او د خیډړ عرش مقابله کې بکیدی اغل تباغ جنت ادرئی او گسډړ تبا دوزخ ادرئی مخکې به میزان ولاړی رب کریم به او فرمای چې ما یلوخي سوک با مغرب تا منڈ وحی سوک با جنوب تا منڈ وحی سوک با شمال تا منڈ وحی خود اخلاصی درک بینوی او دیر نبزم کے تا گزار شی دنیا بدا سے علوڑ پرتوی لکا سنگ چے پتنگان سوزی او دشم پخوا کے دغه سے ذرا ذرا پراتی رب کریم فرمائی یوم یکون الناس کالفراش دا اغه سخت روز نہ اویرے گئے دا اغه قیامت سخت نہ اویرے گئے چې دا ټول انسانان با الله تپکے لقد سوزے دل پتنگانو پراتی یو طرف نبم جڑاوی خود جڑا د فریاد اور دو والا بمروری اللہ وی اسرا تو اجاڑا اسرا نہ اغواڑا اسرا تا فریاد کا اسرا نے امداد اغواڑا دوارو جانو سردار آقا نامدار تو وی کہ اسے مرور کما نو بیا بت زمرورم عام تر دے چ دنیا با پزمک پرتی اللہ با پاسمان زلزل راولی او د قیامت د سخت د وجنبا دا مزیدار اسمان را گزار شي دانا چگنی او اسمان تر دو اسمانونو بزلزل او تکلیفی اسمانونا بلاند گزار شي اوزم کے لبراشی اللہ با فرمائے چے دا لڑ اسمان چے گورے دا ٹول بختم کما او دغشان لاہوت بختم کم ملکوت بختم کم جبروت بختم کم دنا بختم کم فتد اللہ بختم کم قاب قوسین بختم کم جنو بشر بختم کم شجر و بر بختم کما رب کریم فرمائی دا دغ سخت نظام بچ کے او دا فلاح سامان و اسباب جوڑ کے نبی کریم رب کریم فرمائی محبوبہ دا سے تکلیف را روان دے دا سے مصیبت در روان دے چھ اگر رز لرن دا دا سے نزدے دا لکا چھ سبانے رز دا نزدے دا اے محبوبہ پدغ و رز باندے بدا سے تکلیف راشی چھ زبور سردا پیریان او فرشتے بم طول امڑے کما سلویخ کال بدش پیلے آواز روانی او دش پیلے اثر بزلزلی دا قیامت عظیم سخت بئی عظیم تکلیف بئی چھ تمام جہان بفناشی یو ذات بد رب لا یزال پاتشی دا خود نفخ اولا خبر وا رب کریم بمیکائیل وفات عزرائیل وفات جبرائیل امین وفات او اسرافیل علیہ السلام بم وفات کی اور رب کریم اسرافیل تو فرمائش پہلے پا عرش باندھ کے دا ننستا دا وفات او دا مر نمبر راغلو تمام فرشتگان بم وفاسی عام تر دے پورے چا عرش عظیم کو فرشتو نیولے دے اگا فرشتے بم تمام وفاسی اور رب کریم بد قدرت اللہ سو آخلی او عرش عظیم تب اعلان دکی خپل کمال او جمال او پا جلال او لویے دا خدای پا حکم باندے با عرش عظیم ولاری او تمام جہان با پناہی چار چا پیر بسلویخ کال خاموشی جوڑشی دا یو آواز برازی چا اغبا دا اللہ دنوی
د چار چاپیر نبا د یو اللہ خبرئی د یو اللہ نمبوی نور با تمام کائنات موجودات و مخلوقات دا با تمام د قیامت د سخت نفناشی رب کریم بو فرمائی چھے اے عرش باران وروا خدا سے باران وروا زنن پا قہر و غصیبا زمکا مم ختم کرا غرونا مم ختم کرل اسمانونا مم ختم کرل اسمان تا چه گوری لگی بئی کبشانی ہی زبادر زما خودم پا غصیب چه تمام عالم دیر دلاسا سرنگون پروت دے او پچو گجاڑی دا اوخ کو پزید سترگو نوین روانی دی خود میدان قیامت منز کے دا انبیاءم جڑا دا اولیاءم جڑا دا گناہگارم جڑا دا او دا سیاکارو دا پرہزگارم جڑا دا دمرلوی تکلیف تی چھ تمام دنیا حیران دا او جہنم دمر پا غصرے چھ آوازو نکی دا تکلیف دا وجنا دا سخت دا وجنا جہنم دمر پا غصرے اللہ وی قریب دا چھ دا دوزخ پل دیوالو نا اوشلی او پا گناہگارو پا سرار وانشی تمام گناہگاران با پسل گو جاڑی بزرگونو کلونو باندے بہو جاڑی او دا قیامت میدان کے بالوڑی پروزی بیا با بزرگونو کلونو جاڑی سرنگونا با پراتیوی وی با نپا ولاڑا باندے پجڑا کار کیگی نپا ناستا پجڑا کار کیگی او نپا ملاستا پجڑا کار کیگی یا اللہ مونگ لراشا او حساب کتاب را سر شوروں کا مونگ باندے دا قیامت سختی بر پیدا او اے اللہ منصر حساب لراشا یواز بہواز کون کیوں کی چلاڑ ہے دنیا کے دچا تابیدار ہوئے دچا بچی ہوئے او دچا پلار روان ہوئے نن اغخپل مشران راولے او اللہ تا اجاڑے اللہ لے وسیلہ کے چھ دغ وسیلہ اللہ تا ارسی نو اللہ بحساب کتاب لراشے دا قیامت پورز باندی بل وسیلہ نشدا تمام با آدم علیہ السلام تا روان شی چی یا پروردگارا زمونگ آدم علیہ السلام پلار دے او آدم علیہ السلام ستا نبی و ستا رسول لے اے اللہ دغ وسیلہ گورو بربن لغڑ بپ میدان پس رزم کروان شی آنتر دے پورے چھ حضرت آدم علیہ السلام تب حاضر آدم علیہ السلام برنگ مبارک زیڑوی او دیر نبر پیگی دا قیامت سختی بوی او چھ دا گوری نو آدم علیہ السلام بم دیر نجاڑی تمام مخلوق بورتناس دی او منت او زاری بکی چی آدم علیہ السلام تزا مونگا پلارے مونگستا اولادیو نن اللہ تو آیا چی مونگ سر حساب کتابو کی مونگ دا قیامت میدان کے پا جڑام ستڑی شو پا غوغام ستڑی شو پا واویلام ستڑی شو نسملا ستی شو قیامت مکا سخت سردا نو ادری دی شو نور گرم دے پا یو چلم کار نکی گی آدم علیہ السلام راشا او اللہ تا اجاڑا چھے اے اللہ زما بچو سر حساب لراش آدم علیہ السلام بیو طرف دا پسجد پروزی پجڑا بشی چھے اے بچو نند قیامت دیر لوی سخت دا اللہ دیر پا غصدے زا اللہ تا نشم مخامخ کے دے زدا اللہ نیرے گما بدن تا میں اگو رہے چھے پس پی نگیر باندے پا ضعیب عمر باندے ضرب لا یزال پا نبوت کے ورکڑم پا رسالت کے او بیام دا اللہ نیرے گما اے بچو اللہ تڑوان کے دے نشما بچی باورتا ہوئی چی زمونگا لار کم ادا چتا نمونگ بے نوالار شو آخر پلارو میں دخپل جولے لاند زہرا کا پخپل لمن کے زہرا کا او دخپل سایو سوری لاند مدروا آدم علیہ السلام ورطبوی زیرے گما تاسو نوح علیہ السلام للار شک
आदम अलैहिस्सलाम वसीला बमते खत्म शी औ पवावेला बरा रवान शी आन कर दे पूरे यौ बप्पा यौ वर गुर्जेगी बल बप्पा बल वर गुर्जेगी अतल जर काम भई औ पजड़ा